سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې 15 طالبان ووژل شول. په دې نښته کې چې تېر مازدیګر د شینډنډ ولسوالۍ په مرکز کې ترسره شوې، اووه نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان زیاتوي چې په دې لړ کې 2 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د غزني پر ښار د یوه ډلهییز برید مخه ونیول شوه. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي د دولت یو شمېر وسلوالو مخالفینو تېره شپه غوښتل غزني ښار ته ننوځي، خو تر هغې مخکې د کشفي راپورونو له مخې په ګنج سیمه کې یې مخه ونیول شوه او په نښته کې 3 بریدګر وژل شوي او پاتې نور یې په تېښته بریالي شوي دي. فرید احمد مشعل د دولت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ که چیرې وغواړي چې د غزني امنیت وننګوي له منځه به یوسي. دغه شرمېدلي خلک به هېڅوک په ښار کې پاتې نه شي چې هغه د ښار امنیت ګډوډوي. نو د دې په هکله به نورې څېړنې وروسته وشي چې دوی د چا د ګروپ و څه یې کول او هدف یې څه وه. خو زموږ د کشفي اطلاعاتو پر اساس باندې چې دوی په ښار کې تخریبي او تروریستي عملونه ډېر نور هم ترسره کړي دي او دوی اوس غوښتل چې بیا زموږ بېګناه خلک په خپلو کورو کې ووژني، په قتل یې ورسوي. په ننګرهار کې د داعش ضد عملیاتو په لړ کې 12 نور داعشیان هم ووژل شول. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه عملیات تېره ورځ بهرنیو ځواکونو له لوري د هسکې مینې او نازیانو ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ په 26مې ویالې سیمه کې یو من جوړونکی د خپل ماین د چاودنې له امله وژل شوی دی. له دې سره سم د لغمان په مرکز کې د یوې نښتې په پایله کې د دولت 3 وسلوال مخالفین ووژل شول. په دې نښته کې چې تېره ورځ د مهترلام ښار په بریاباد سیمه کې ترسره شوه، د یادې ډلې 2 نور غړي هم ټپیان شوي او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د لغمان د والي ویان په وینا په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. او د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په قطر کې طالبانو له استازو سره لید کاته کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې میرمن ویلز د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې د سولې د احتمالي خبرو په اړه بحث کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.